پروان کې د طالبانو پر مرکزونو د ازادۍ جبهې د برید ادعا 3 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې د دې جبهې ځواکونو د پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر مرکزونو چریکي برید کړی دی. د جبهې پنجشنبه د غبرګولي پر 26مه نیټه 8 ورځپاڼې ته په یو رالیږل شوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا برید تېره شپه پر 11 بجو د جبل سراج ولسوالۍ په ګلبهار سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو شوی دی. د خبرپاڼې له مخې په دې برید کې 3 طالبان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې برید کې د ازادۍ جبهې ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.